نو سیاست کې زه خو نیشنلیسټ یم. یا خو به تا ته ډېر زیات تکلیف هم رسېدلی چې کله عمران خان اوس د اوټونو کې و ایمل ولی صاحب ته شکست ورکړو. ګوره داسې ده که نه چې دې باندې زه نه خفه کېږم، په دې شکست نه یم خفه. د هغې بلا شی وجې دي په دې ماحول کې چې تر څو پورې یو په یو د پښتون مشر په حیثیت نه وي پوه شوي، تر هغې پورې د دې خلکو نه تمه نه ده لرل پکار د دې نوي نسل نه. ځکه چې د نوي نسل نه د ټولو نه اول په کتاب کې تېنه دغه ایره شوه، پښتو تېنه ایره شوه، ووته د نصاب نه، د پښتو حروف تهجې وله نه ورځي. ښه نو چې ما د ژبې حروف تهجې نه راځي نو زما په ژبه کې زما باباګانو ما ته څه ویلي دي به زه څنګه ووایم، په هغې به زه څنګه پوهېږم. نو چې په هغې پوه نه شم نو دې مطلب دی چې زه خو پښتون پاتې نه شم که نه. زه خو یو داسې شم چې لکه په ړنده خره چې سړی سوري اوس که خره چې کوم